د پیښور د شوبیز دنیا مشهوره اداکاره سیمي خان نونو موټروي باندې په یوه ټریفیک حادثه کې وفات شوې ده او د هغې لور شدیده زخمی ده. په دې حوالې سره د شوبیز دنیا سره لرونکو خلکو وینا دا ده چې سیمي خان نونو چې د پیښور د سټیج مشهوره اداکاره وه، له خپلې لور سره په خپل ګاډي کې له پیښور څخه اسلام آباد ته روانه وه. په موټروي باندې د هغې ګاډی د حادثې ښکار شوی دی او په دې حادثه کې خپله سیمي خان نونو وفات ده او د هغې لور شدیده زخمی ده. سیمي خان نونو تقریبا 19 کاله مخکې د پیښور څخه سټارټ اخیستی و. په سټیج شوګانو او ډرامو کې به دې کار کول. بیا د څه وخت لپاره دا بالکل له سکرین څخه غایبه شوه او ورکه شوه چې په هغه دوران کې دا دوبۍ ته تللې وه او هلته یې څه وخت تېر کړو او بیا د دوبۍ څخه واپس پاکستان ته راغله او اوس یې په اسلام آباد کې موتیک هم کلاو کړی و او په دوبۍ کې یوه کیفې هم کلاو کړې وه، ځکه چې دې به د خپل اکاونټ څخه د دوبۍ د کیفې ویډیوګانې هم خپرولې او په اسلام آباد کې چې کوم د دې بوتیک و د هغې ویډیوګانې به یې شیر کولې. نو لکه څنګه چې مو تاسو ته یادونه وکړه چې دې په پیښور شوبیز دنیا کې کافي وخت تېر کړی و. د هغې نه وروسته بیا دا څه وخت لپاره غیبه شوه او دوبۍ ته تللې وه او بیا واپس پاکستان ته راغلې وه او نن سبا په اسلام آباد کې سیټل شوې وه. خو اوس داسې ویل کېږي چې دا پیښور ته راغلې او د پیښور څخه واپس اسلام آباد ته روانه وه چې په موټروي کې په لاره دا حادثه رامنځته شوې وه او دا پکې وفات شوې ده. قدرمن دوستانو، د سیمي خان نونو د مرګ په اړه چې مزید نور معلومات یا اپډیټس راځي نو موږ به د همدې چینل له لارې دلته له تاسو سره شیر کوو. نو د نورو معلوماتو او تازه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ.